2 داسې دوه جملې دي چې ډېر په مشکله به موضوع پوه کړي او زه مو ډېر په اسانۍ سره پوهول غواړم. غوږ ونیسئ، وګورئ، ځان پوه کړئ. کله چې تاسو ډېرو کارونو ته خپل اسنادونه ولېږئ، سی وي یعنې لیبل سلاپ لیږئ، خپل سره اسنادونه وي کوم کارونه تاسو کړي وي. بعضې زه کوم ما د ډېرو کارونو لپاره غوښتنلیک لیږلی دی. د ډېرو کارونو لپاره یعنې خالي پوسټونو لپاره ما خپل غوښتنلیک لیږلی دی. په الماني ژبه دلته مهمه جمله ده وایي Ich habe mich viele Stellen beworben. Ich habe mich viele Stellen beworben. یعنې ډېرو کارونو ته ما خپل غوښتنلیک لیږلی ده. ډېره مهمه جمله ده. بله جمله ده وایي موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. فعلا موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. دا هم مهمه جمله ده. Wir denken an die Zukunft. Wir denken an die Zukunft. دلته موږ preposition استعمال ده an die Zukunft. پس هم موږ استفاده کوو preposition viele Stellen beworben. ډېر خلک په دې کې مشکل لري. زده کړئ. داسې دوه جملې دي چې ډېر په مشکله به موضوع پوه کړي او زه مو ډېر په اسانۍ سره پوهول غواړم. غوږ ونیسئ، وګورئ، ځان پوه کړئ. کله چې تاسو ډېرو کارونو ته خپل اسنادونه ولېږئ، سی وي یعنې لیبل سلاپ لیږئ، خپل سره اسنادونه وي کوم کارونه تاسو کړي وي. بعضې زه کوم ما د ډېرو کارونو لپاره غوښتنلیک لیږلی دی. د ډېرو کارونو لپاره یعنې خالي پوسټونو لپاره ما خپل غوښتنلیک لیږلی دی. په الماني ژبه دلته مهمه جمله ده وایي Ich habe mich viele Stellen beworben. Ich habe mich viele Stellen beworben. یعنې ډېرو کارونو ته ما خپل غوښتنلیک لیږلی ده. ډېره مهمه جمله ده. بله جمله ده وایي موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. فعلا موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. دا هم مهمه جمله ده. Wir denken an die Zukunft. Wir denken an die Zukunft. دلته موږ preposition استعمال ده an die Zukunft. پس هم موږ استفاده کوو preposition viele Stellen beworben. ډېر خلک په دې کې مشکل لري. زده کړئ. داسې دوه جملې دي چې ډېر په مشکله به موضوع لپاره یعنې خالي دوه مهمې جملې زده د اختر باره کې دي. موږ مسافر هم یو خو خیر الله دې موږ او تاسو اجر راکړي. وایي سبا نه بله ورځ اختر دی. سبا نه بله ورځ لوی اختر دی. په الماني ژبه وایو übermorgen ist Operfest. Operfest هم ویلی شئ او تاسو عید هم ویلی شئ. بیا تاسو چاته وایي ملګري ته وایي که نه وایي خوشحاله اختر درته غواړم. موږ پښتو کې همیشه وایو خوشحاله اختر ولرئ یا اختر مبارکي درته وایم. تاسو ورته داسې وایو Ich wünsche dir ein frohes Eid. Ich wünsche dir ein frohes Eid. یعنې خوشحاله اختر درته غواړم یا تا ته خوشحاله اختر مبارکي وایم. یعنې دا ټول دا یوه معنا لري. لاندې جمله تاسو ولیکئ. وایي په اختر کې به چیرته ځئ. په اختر کې به چیرته ځئ. یوه خبره ده په ځوان نسل کې راوتې ده مشکل نشته. بله خبره په ځوان نسل کې راوتې ده مشاب تعلیم رسویږي رونه جان یوه قسم نشته. د دې په معنی خو زه نه یم پوه نن پورې. یو حقیقت درته ووایم. یو حقیقي خبره درته وکړم. دا څومره شامپوګانې چې دي دې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ته ویډیو چې دا ښې شامپوګانې دي ویښتان ښه کوي پخوله کوي او ځانونه کوي. ما استعمال کړ دا مې استعمال کړه دا مې استعمال کړه دا مې استعمال کړه. ولاکه هېڅ کار کوي ولاکه هېڅ نتیجه ورکوي. قسم سره وایم که به هېڅ فایده کوي. نه پخوله راکړه نه خشکي راکړه نه ویښتان سم کړل نه هغه سم کړل. بعضې خلک درته ځان خوشي کوي ویډیوګانې جوړوي چې دا وایي زه بس ته خیزم. دا جمله اکثره دوستان نه پوهېږي. وایي دا راته جوړه کړه زه بس ته خیزم. Ich steige in den Bus ein. بیا چې تاسو کوزېږئ aussteigen ورته وایي کوزه. خاطر ته einsteigen نو بل جمله کې وایي ich steige in den Bus ein. وایي کله چې کور ته ورسېږم نو زنګ به درته وهم. دې جملې ته فکر وکړئ. وایي چې کله کور ته ورسېږم نو زنګ به درته وهم. Ich rufe dich an when ich zu Hause bin. بیا واورئ ich rufe dich an when ich zu Hause bin. کور ته ورسېږم نو تا ته به زنګ وهم. توپان د سرو لمبو پر ړنګو دیوالو ټول کور سوره نسکور د غرب له وحشتو کالو که کال دغه
دغه ځوان پوښتنه کړې ده ډېره عجیبه او مهمه او غمجنه او د مینې پوښتنه ده کاش پکې ده کاش اخر کې ورته یو څه خبرې کوم په دې هم عمل وکړئ اول جمله جوړه ووایي کاش کې ته زما په نصیب کې وای هلک ته یا نجلۍ ته وایي ich wünschte du wärst in meinem Schicksal یعنی کاش کې ته زما په نصیب کې په تقدیر کې وایي که جنۍ هلک ته وایي که هلک جنۍ ته وایي بله جمله ده دا پوښتنې هم کړې وایي زما مشر غلط دی یا صاحب کار غلط ده د کوم کار صاحب چې تاسو وایي غلط ده mein Chef liegt falsch زما مشر غلط ده یو مشوره در کومه خدای ته وګورئ د تجربو په اساس تداخل د کومه په تاریخ کې مه وایي جنۍ ته کاش کې ته زما په نصیب کې ما سره مینه وکړه او زما جان قسم درته کوم چې همیش 9.9% حقیقي رښتونې مینه او ځان تباه کوي هغه یو نر تباه کوي جنۍ نور نه نفرت وکړئ او خپل تقدیر ته سبب وکړئ مور او پلار په خوښه دوه مهمې جملې ځکه ډېرې زیاتې مهمې دي هر ځای کې به تاسو قطار کې ولاړ یې په کمپونو هایمونو کې ډوډۍ ته به ولاړ یې ډېر کارونو ترمین ته به ولاړ یې وایي زه قطار کې ولاړ یم ich stehe in der Schlange بله جمله ده کله چې تاسو پارک ته ځئ چا ته انتظار کوئ او د ونو منځ کې ولاړ یې وایي زه د ونو منځ کې ولاړ یم ich stehe zwischen den Bäumen zwischen وایي په منځ کې دا ډېرې مهمې جملې دي دا زده کړئ یوه ورځ مو په درس خامخا خوري ویډیو در سره لایک کړئ او ما ته کمنټ وکړئ کومه پوښتنه لرئ ځوان پوښتنه کړې ده وایي په الماني ژبه راته ووایه چې څنګه وایو ستا پکې کار نشته تا پورې اړه نه لري په مختلفو طریقو یې زده کولی شئ اسانه طریقه او اسانه جمله دا ده وایي das geht dich nichts an تا پورې اړه نه لري ستا پکې کار نشته لاندې جمله درته زه وایم دا مهمه جمله هم ده بله ده وایي مه مې ځوروه ما مه تنګوه تاسو پښتو کې وایو که نه مه مې ځوروه بعضې خلک بې ځایه مزاحمت کوي په الماني ژبه ورته وایي störst du mich nicht یعنی مه مې تنګوه مه مې ځوروه ضایع کړئ کله چې چاته وایئ په پښتو ژبه یوه مشوره راکړه په الماني داسې وایئ مهمه جمله ده give me einen Vorschlag یعنی یوه مشوره راکړه بیا تاسو ورته وایئ وایي هغه ماته کنځا وکړې ماته د مور یا د پلار یا د ښځې کنځا وکړې hat mich beleidigt وایي زه جنګ وکړم که ونه کړم زه څه وکړم شما مهمې جملې زده کړئ دغه دوه جملې دي او ښه فکر ورته وکړئ ډېرې زیاتې مهمې جملې دي په الماني ژبه کې کله چې تاسو ته څوک وایي تاسو ولې وایي ته ډېر وایي که چېرته ته ناوخته راشې یا ته ناوخته شې په الماني ژبه وایو wenn du dich verspätest زه په غوسه کېږم یعنې په قهر کېږم غوسه راځي ich ärgere mich زه په غوسه کېږم ich ärgere mich یعنې قهر راځي غوسه راځي د انسان کې ښایسته او مزهداره کلیوالې ټپې هم دي هغه نه هم خوند واخلئ او وایي آیا ته له ما څخه خفه یا غوسه یې دواړه معناګانې ورکوي په الماني ژبه وایي bist du böse auf mich بله جمله ده ولې له ما سره شخړه کوې جنګ کوې بحث کوې warum streitst du mit mir ولې جنګ کوې بحث کوې کله چې چاته وایئ په الماني ژبه ستا د ژوند څخه ځم په الماني ژبه داسې وایو ich gehe auf deinem Leben بیا بله جمله ده وایي واده وکړه چې د ځان خیال به ساتئ د ځان فکر به کوئ زه ځم خو د ځان خیال به ساتئ ولې ځم نه غواړم تا ته مشکلات جوړ شي versprich mir dass du auf mich aufpasst وایي واده وکړه چې د ځان خیال به ساتئ د ستا د ژوند څخه ځم مهمې جملې دي خپلو دوستانو ته استفاده کولی شئ خپلو ملګرو ته استفاده کولی شئ هغه ملګرو ته چې ستاسو ته واقعا نېکګران وي وایي
چه چاته وایو وزن کم که کجلیوی یا حلقوی وزی چی وتا لرخوانو کلو پا گپشپ انداز که وی دمیخ پسیر چاغی یا چاغی کله چې ملګری یا ملګری چې دلال شي خرچې کوي ډوډۍ خوري رستورانت ته لاړ شي یا هوټل ته لاړ شي په لاره کې خرچې کوي د وخت کې کوم ځوان ملګری پیدا کیږي هغه خرچه کوي وای هغه د ټولو پیسې ورکړي په الماني ژبه دا جمله باید مهمه جمله ده زده کړئ hat schön für alle bezahlt بله جمله ده کله چې یو ملګری یا ملګری ته وایي یا ملګری ته وایي دا جمله څنګه وایو وایي زه ستا لپاره هر څه کوم څه چې ته وایې زه به هغه کوم خو ته چې ما سره ودرېږې زما لپاره ما سره ودرېږه په الماني ژبه دا وایو ich tue alles für dich وایي زه ستا لپاره هر څه کوم نو واقعا ښه ملګري سم کې مثلا یو ځوان ناست وایي دا جملې راته جوړې کړه نو ما ورته جملې جوړې کړې وایي څنګه وایو زما په پرتله هغه ډېره کوچنۍ ده یعنې دلته د یو هلک او د جنۍ مقایسه کېږي gegen mich ist sie sehr klein وایي زما په پرتله هغه ډېره کوچنۍ ده بله جمله ده وایي د هغه په پرتله زه څه یم یعنې د هغه په مقابل کې په پرتله زه څه یم was bin ich gegen ihn تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې وکړئ په وخت سره تاسو چاته وایئ زه یوازې د دوو ورځو لپاره راځم بعضې کسان وي مېلمنو سره تنګېږي دلته یوه نمونه ما سره ناسته ده دوه شپې مې وکړې په نیمه شپه پورې په تنګ سوې ده ما ولاکه لاړ سم ولاکه نیوسې بس اوس راښخ سم نو تاسو چاته وایئ زه یوازې د دوه ورځو لپاره راځم داسې وایو ich komme nur für 2 Tage بله جمله ده وایي هغه د 2 کلونو لپاره امریکا ته ځي یو نوم مطلب یو ملک تاسو یادوئ داسې وایو er geht für 2 Jahre nach Amerika هغه د 2 کلونو لپاره امریکا ته ځي مهمې جملې دي او چې چاته وایي دلته په یورپ کې ډېره مېلمستیا واقعا په درد نه خوري یو ورځ 2 ورځې صحیح ده خو ما سترګې شخې کړې دي سپین سترګی سوی یم کله چې څوک په ژوند کې یو ښه انسان لري تاسو چاته وایئ ته ډېر خوشبخته یې که ته په خپل ژوند کې پلانکی لري یو شخص لري یعنې یو نوم ورته اخلئ داسې وایو ته ډېر بختور یا بختوری du hast großes Glück یعنې ډېر خوشبخته یا بختوری تاسو دا جمله مؤنث او مذکر دواړو ته استفاده کولی شئ چې ستا په ژوند کې سیال شته یعنې دغه شخص نوم تاسو ورڅخلی د خپل نوم یعنې اخلم د مثال په طور dass sie Sial in ihrem Leben haben چې ته په خپل ژوند کې داسې یو ښه انسان لرئ وایي هغه له کوره ووتله بعضې نجونې ځي بعضې ښځې ځي له کوره وځي بغیر د اجازت نه ښه خبر نه ده sie ging aus dem Haus هغه له کوره ووتله بل جمله ده وایي هغه د خپل پلار سره ژوند کوي یعنې مذکر ده مؤنث ته ده هغه د خپل پلار سره ژوند کوي wohnt bei seinem Vater یا د خپل پلار سره ژوند کوي بله یوه اصطلاح ده جمله ورته ویلی شو وایي د یوې میاشتې په موده کې تاسو وایي که نه وایي په یوه میاشته کې دننه به زه راشم یا د یوې میاشتې په موده کې به زه تاسو ملاقات وکړم binnen einem Monat دوه مهمې جملې دي اوږدې دي خو مهمې دي زده یې کړئ وایي تر هغه وخته پورې لا هم اوږده لاره پاتې ده یعنې تر هغه وخت پورې لا ډېر وخت یعنې ډېره لاره پاتې ده bis dahin ist es noch ein weiter Weg مهمه جمله ده تاسو یې زده کړئ بله جمله ده وایي خدای پامان تر وروسته پورې یا تر بیا پورې په مختلفو طریقو وایي دا هم صحیح ده auf Wiedersehen یعنې خدای پامان په مخه مو هم bis nachher یعنې تر وروسته پورې تر بیا پورې bis später هم ویلی شئ دواړه صحیح دي مهمې جملې دي زده یې کړئ کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ په وخت سره به جواب درکول کېږي دوه مهمې جملې دي وایي راته جوړې کړه چې څنګه وایو چې هغه په بیړه کې وو یعنې تادي کې وو اکثره خلک وارخطا وي بیړه لري تادي لري وایي هغه په بیړه کې وو دا جمله تېره شوې جمله ده یعنې دا عمل تېر شوی ده war in Eile وایي بیړه یعنې تادي
بعد جمله وای د نصيحت ډیر خدای اکثر مریضان وي کله مریضان وي نه د شفا ورکړي وای د نصيحت ډیر خدای یعنی خروختیا لرم صحت لرم Ich bin bei bester Gesundheit. Gesundheit way صحت روغتیا. Ich bin bei bester Gesundheit. مهمه جمله دي دو جمله دي ذکری مهمه جمله دي وای دا ماته جوړ کړه وای څنګه وایو هغه یو ساعت مخکې دلته یعنی یو ساعت مخکې هغه دلته داسې وایي Er war vor einer Stunde hier. Er war vor einer Stunde hier. Yani مخکې یو ساعت هغه دلته vor مطلب مخکې بیا هغه وایي وای څنګه وایو هغه اوس چیرته دی هغه اوس چیرته دی داسې وایو Wo ist er gerade? Wo ist er gerade? هغه اوس چیرته ده تاسو هم کولی شئ پوښتنه وکړئ تاسو به په وخت سره پوښتنې انجواب درکول کیږي مهمې جملې دي ځای کړئ وای څنګه وایو زما قرارداد راتلونکې میاشت پای ته رسیږي یعنی د کار قرارداد په مختلفو طریقو ویلی شئ دا هم صحیح ده nächsten Monat läuft mein Vertrag aus endet هم ویلی شئ مطلب ختمیږي خو دا هم صحیح ده mein Vertrag aus läuft mein Vertrag aus بله جمله ده وای آیا زه به نوی قرارداد ترلاسه کړم که نه یا نه Bekomme ich einen neuen Vertrag oder nicht? Haya soll neue Quadrat im Lasakram kennen. Bekomme ich einen neuen Vertrag oder nicht? مهمه جمله دي ذکر تاسو هم دو جمله ذکرای د الماني ژبې تاسو اکثر وایي زه ستا په لټه کې یم یا ما ته لټولې Ich habe dich gesucht یعنی ما ته لټولې بله جمله ده وایي ته چیرته وې Wo warst du ته چیرته وې مهمې جملې دي یو کس پوښتنه وکړه ما ته دغه جملې جوړې کړه زه جوړې کړې تاسو یې هم زده کړئ وای زما وخت خراب دی په انسان باندې هر کوم وخت راځي کله ښه کله خراب دا چې سختې شپې ورځې وي meine Zeit ist schlecht نو زه غلی یم بعضې خلک خپل وخت ته انتظار کوي نن زه به داسې دنیا ده چې غریب یې یا په مشکلاتو کې هر سړی د نه لاره بدلوي وای په هیڅ چا باور مه کوئ Trau niemandem هیڅ چا باور مه کوئ ژوند له جعلي یعنې له دروغو له مکرژنو له دروغو خلکو ډک دی ژوند له جعلي خلکو ډک دی Das Leben ist voller falscher Menschen رښتیا خبره ده په هیڅ چا اعتبار مه کوئ په هیڅ چا مه کوئ او خپلې ټولې اړیکې الله سره وساتئ او ټول اعتبار مو او ټول عقیده مو په الله باندې وساتئ وای ته یو کس وای هغه چیرته دی په اوسنۍ زمانه کې Wo ist er هغه چیرته دی تیره شوې زمانه یعنې مکمل شویه عمل ده هغه چیرته و Wo war er هغه چیرته و په مستقبل کې په هغه وای د مستقبل زمانې یو څو مهم اصطلاحات او جملې زده کړئ وایي زه به یم تاسو په آینده کې یو څه وایئ خپل موقعیت یا یو خپل حالت ښایئ زه به یم Ich werde sein اوس تاسو دا جمله بل ته وایئ ته به یې Du wirst sein اوس وای تا هغه چیرته ولید په تېره شوې زمانه کې ده تا هغه چیرته ولید Wo hast du ihn gesehen تا هغه چیرته ولید وای ما هغه په ښار کې ولید په ښار کې روان و په فرانکفورت کې روان و او سرو لایټونو سره مې ولید ټوکه دې پکې وي سویډشویانو دې ویل ته نو دې د هغه څه وایدلان نشي Ich habe ihn in der Stadt gesehen دوه مهمې جملې دي وای دا راته جوړې کړه
پوښتنه کړې ده وایي څنګه وایو آیا دا کوچنی دی یا غټ دی کوچنی دی یا که لوی دی یعنې درې جملې زده کړئ دلته یوه جمله همدا ده دوه نورې دي وایي دا کوچنی دی که لوی یعنې غټ Ist das klein oder groß Ist das klein oder groß بله جمله ده وایي دا ډېر لوی دی یعنې غټ دی Das ist sehr groß Das ist sehr groß بله جمله ده دا ډېر کوچنی دی Das ist sehr klein Das ist sehr klein ډېر کوچنی دی درې جملې دي زده یې کړئ را به حجاب کردن مسلمان را کباب کردن حجاب را به حجاب کردن مسلمان را کباب کردن که پوښتنه کوئ دوه مهمې جملې زده کړئ د الماني ژبې وایي آیا تا هغه لیدلی دی یا هغه دې لیدلی دی ولیدو Hast du ihn gesehen Hast du ihn gesehen دا دواړه جملې تقریبا یو شانتې دي وایي ته به پښیمانه شې تاسو وایئ که نه ته به پښیمانه شې Du wirst es bereuen Du wirst es bereuen دا خو وایي ته به پښیمانه شې که اوس وایو یوه ورځ به ته پښیمانه شې یوه ورځ به پښیمانه شې یعنې مه کوه دا کار یوه ورځ به پښیمانه شې Eines Tages wirst du es bereuen Eines Tages wirst du es bereuen یوه ورځ به دې ځوان یوه پوښتنه کړې ده وایي څنګه وایي زه هېڅکله دروغ نه وایم دې سره دوه نورې جملې هم زده کړئ زه هېڅکله دروغ نه وایم Ich lüge nie لوګه دروغ ورته وایي nie هېڅکله یعنې Ich lüge nie زه هېڅکله دروغ هم نه وایم تا دروغ وویل تاسو وایي تا دروغ وویل Du hast gelogen Du hast gelogen بله دا وایي ته یو لوی دروغجن یې دروغ زیات وایي Du bist ein großer Lügner یو غټ دروغجن یې ملګري به منشن کړئ چې ډېر زیات دروغ وایي دروغجن ملګري مو کمنټ کې منشن کړئ مهمې جملې دي زده یې کړئ د جرمني ژبې وایي زه به سبا وختي پاڅېږم یعنې سبا سهار وختي جګېږم Ich würde morgen früh aufstehen früh وختي ته وایي یعنې په وخت aufstehen جګېدلو ته وایي زما لپاره خپله ډېر سخت کار ده تاسو څنګه یې اوسه بله جمله دا ډېره مهمه جمله ده چې تاسو ټول ورسره مخامخ کېږئ ایمیل لیکل وایي هغه به تاسو ته یو برېښنالیک ولیکي یعنې ایمیل ولیکي Euch wird eine E-Mail schreiben. وایي زه ستا مېړه یا خاوند یم بعضې خلکو ته تاسو وایئ ښځو ته وایي Ich bin dein Ehemann Ehemann مېړه یا خاوند ته وایي او ته زما ښځه یې und du bist meine Frau له ما سره خبرې مه کوه تاسو چاته وایئ Rede nicht mit mir, ja, sprichst nicht mit mir. Rede ja, sprichst nicht mit mir. زما سره خبرې مه کوه نو دا جملې هم مهمې دي په دولت پوهوي سره دلته خلکو ښځې کړي وي یا مېړونه یې کړي وي دلته اوس زده یې کړئ ورته وایي څنګه وایو ولې زما نقل کوي یا پیښې کوي یا کاپي کوي تاسو به څو طریقو ویلی شئ خو د اوله طریقه صحیح ده لاندې هم استفاده کولی شئ خو پاس صحیح بهتره ده Warum imitierst du mich ولې زما نقل یا پیښې کوي که بیا دا فلسفه وي دا هم ووایي دا هم صحیح راځي ولې زما کاپي کوي یا نقل کوي Warum kopierst du mich Warum kopierst du mich دو جملې دي صحیح پوښتنه یې کړئ تاسو یې هم زده کړئ زیاتره کسان یو بل سره مشکلات لري ته غواړي یو بل سره وګوري تاسو وایي دننه راشه هغه دلته نه دی یا دلته نشته ده komm rein ist nicht hier بیا دا بل کس ورته وایي زه نه غواړم هغه سره ووینم یا ملاقات ورسره وکړم Ich möchte ihn nicht treffen Ich möchte ihn nicht treffen خو بیا زه څه وایم راځئ چې یو بل ته بښنه وکړو قسم په خدای چې پاتې دنیا ده هر څه پاتې دي بښنه دا اوس مې خبر ترلاسه کړ زما ملګری وفات شوی ده د موټر په اکسیډنټ کې غواړم چې ملګري نور هم خبر شي دعا ورته وکړئ وایي mein Freund ist gestorben mein Freund ist gestorben هغه د موټر په ټکر کې مړ شو یعنې ټکر یې وکړ موټر وهلی ده
ist bei einem Autounfall gestorben. Er ist bei einem Autounfall gestorben. Allah die وخوري طول وما وقت ندمت ما صار وقت نو تبى شوي زمانه كذا إيش هذا كائن سعيد إيش هذا كائن سعيد لا جميع طول بperfect يعني تبى شوي زمانه كذي وموجودة نشو كوالي يعني موجودة كار نشو كوالي بدي أروحكي das könnten wir nicht das könnten wir nicht jemand da نشو كوالي وهرنابو مريضو هرنابو war krank. war krank. مهم جملي دي بتمشي زمانك ذاكري كنيسة قوي بهم مهم جملي دي ودلان جاي شهرة ده هل كيدور ندا نشي هل كدي dieser Konflikt ist nicht zu lösen dieser Konflikt ist nicht zu lösen بل ودا من غيب ليو بل بيلودين كينري دا من غيب ليو بل بيلودين كينري يعني جدا كداني نشي دا من غيبي Menschen ich من غيبي das sind nicht zu trennende Freunde da so ein Weis in der Weise man Schiff يعني مش بخارون ده يعني إنسان ندا لما قوشر ده حرب سيفه unser Schiff ist wie ein Esel ويهرا غالة يعني بايسي وانا ببيران ist ein Dieb ist ein Dieb بلد ويهرا دي ظالم ده ظلم كبي ist sehr grausam ist sehr grausam das hier war die Schiff liebe Najib drei جملة بدري زمانو كيز زكري ويهرا الله der شبي perfekt زمانو ده ist gegangen lar يعني تزالينا وهذا زي وصني زمانا كده يعني وص زي get بروانة زمانا كده مستقبل شو لها بالار شي every gain وهذا زمان زنك نجابري ويكون هذا زمان زنك نجابري يا زمان قال نجابري يوصو مهم لغتنا دي إذا eins auf A2 B1 auf B2 فرق كده شيء تلفظ أو لغتنا كبدل لي نورمانا جاني ودا jeden Tag A1 auf A2 täglich يعني هر was يو was أناي دوم ده zusammen يو ساي A1 auf A2 كده B1 auf B2 كده gemeinsam يو ساي ما نقدر يوقف. ضمن jetzt يعني أوس A1 أو A2 كده. B1 أو B2 كده aktuell يعني وصلنا يو. نعمة الله خندوا بختني كردي مهمة بختني ويسنج وايو شاوك مديل خبايسي كمدي يعني شاوك مديلهم خبايسي نشتبايسي كمدي وين شاوك مديل ده ich habe viel Leidenschaft خبايسي كمدي هذا بايسو كمخت doch es mangelt an Geld يعني بايسو كمخلا بايسي نشت شي بالماني جمعك مشكل دبي رحمت ما ميدشون ده يوبدش شي دكتور ما ندو بمن خاي ويها غلايني يعني هلك بارك وي perfect ist gekommen وسكتش ده انجلي ويو ده انجلي نو مسي خوبي بعد كساندري فاندو ويها غالبا Sie ist gekommen. Kowe mugwa hodiu. Ja der das an. Wir sind gekommen. Wir sind بوك أكثر بحثوك وايس وقال الشاب وكي دازو الدواي زمان دا مطلب نو زمان مطلب دا نو يا زمان دا مطلب نو das habe ich nicht gemeint das habe ich nicht gemeint يعني زمان دا مطلب نو weil الجملة تغنت بوشوي تغنت بوشوي du hast falsch verstanden بدري زمانوكي دري هايستا مهمة جملة دالماني جب الذكري كتاسو چاتواي دا چيف تري يعني تيرشوي زمانا نعمل شوية داسي وي warst du يعني تشيف تري كتاسو دا جملة برو عند زمانك تري جملة الذكري تاسو چاتواي چيف تتلاليوي
چیفت تلالوی و بیستو گگانگن تاسو داسی هم ویرشی چیفت لاریا چیفت تلالوی و بیستو هین گگانگن لانده و بیتاسو لانده دکل شویدی بیتاسو وقتوایی زو سلمانی تتلالوما و بیتاسو پرتو که ساکاوا و ساکاوی تتلالوما Ich bin zum Frisur gegangen. Frisur وای سلمانیتا یعنی نایتا یا سلمانیتا وای ز پیشاب کولو دزم تفچیل دناسیه یا روانی بلکه توای ز پیشاب کولو دزم یعنی تشم متیاز کولو دزم اشگی پینکلن یعنی ز پیشاب کولو دزم بعد ملکی بی دوستان تو که وی و تدی به متیازی کر یعنی متیازنه بیار تداوی بیرته بزر باشم ich werde bald zurück sein یعنی زب بیرته زر باشم زد سبب ich werde bald zurück sein بلد و تدی پیشاب کوي یعنی تشبک دیو زیاد وه خو مجبور وي سره سو کی مستینه خو نه وي خو بس و ته په دوی یخ کې خاصم دیو زیاد سره جی یا سسو بو یا چای دی وچکی دو پنکل فیل کله چې تاسو په پښتو کې وایي چې زه ورسره وم یا زه هلته وم نو دا جمله په الماني ژبه تاسو داسې هم ویلی شئ ich war mit dabei یا زه هلته وم تاسو کیسه کوي که نه وایي داسې ورسې و تاسو ورته زه هم هلته وم یا زه ورسره وم ich war mit dabei بله و جمله اکثره خلک مشکلات لري تاسو ورته پر تاسو شوي دي تاسو ستونزه لرئ یا څه مشکل لرئ was ist los mit dir څه ستونزه څه خبره ده په تاسو شوي دي بله جمله وایي یوه کیسه راته وکړه وایي که نه وایي موږ اکثره واړه وایي نه یوه کیسه راته وکړه بابا یوه کیسه راته وکړه erzähl mir eine Geschichte جمله ذکری کله چې تاسو چاته وایي مور شوې که نه ډک شوې که نه وایي که نه پښتو کې وایي ډک شو که نه څه کورونه کې بعضې زامن شیطانی که ویدن که ډوډۍ راکړه مور یې از ډوډۍ راته واچوي بیا ورته وایي ډک شو که نه مور شو که نه bist du satt oder nicht بله جمله وایي دوی په اشتها سره ډوډۍ وخوړه یعنې اشتها سره وایي که نه ښه اشتها ولرئ sie essen mit Appetit یعنې ښه په اشتها سره ډوډۍ وخوړله بله جمله وایي آیا غواړې چې د موږ سره وخورې یعنې ډوډۍ willst du mit uns essen غواړې چې د موږ سره بعضې خلک د ځان خیال نه ساتي یا د کالو یا د خوله یعنې یو رقم بوی ورنځي چې هغوی سره کېناستل بیا ډېر سخت وي نو که څوک مسلسل داسې کار کوي نو مخامخ ورته ووایي زما تر څنګ مه کېنه sitz dich nicht zu mir ولې ځکه ستا بد بوی راځي یا تا نه بد بوی راځي په مختلفو طریقو وایي داسې هم صحیح ده du riechst schlecht یعنې بد بوی د نه راځي نورې طریقې هم شته دا هم صحیح ده بیا تاسو ورته دا توصیه هم وکړئ لاړ شه ځان مینځه یا غسل وکړه یا لاړ شه یو حمام وکړه دغه ځوان وایي ما ته ووایه ملګريه چې د پنځه ګوتې یو شانت نه وي یو شی نه وي موږ اکثره پښتو کې وایو د لاس پنځه ګوتې یو شانته نه وي خو بله زما یو کس ولید پنځه واړه ګوتې یو شانته وي خو بیا هم زه به تاسو دا جمله په دوه قسمه جوړه کړم وایي پنځه ګوتې یو شان نه وي 5 Finger sind nicht gleich دا خو پنځه ګوتې یو شانته نه وي د څه شي ګوتې اوس وایم د لاس پنځه ګوتې یو شان نه وي die 5 Finger der Hand sind nicht gleich die 5 Finger یعنې د لاس پنځه ګوتې der Hand sind nicht gleich بعضې خلک ډېر بیعقل وي جاهله وي وجدان نه لري common sense نه لري په یوه خبره نه پوهېږي تاسو ورته وایم وایي نو ته خر یې که انسان یې په اشاره پوهېږې که نه bist du ein Esel oder ein Mensch ته انسان یې که خر یې ولې نه پوهېږي warum verstehst du nicht یعنې دلته درته لګیا یم په اشارو درته لګیا یم په خبرو لګیا خو بیا هم نه پوهېږي جاهل انسانه ډېر جاهل انسانان شته په دنیا کې وایي هغه لاړ یعنې تېره شوې زمانه ده ist gegangen دا عمل شوی ده اوس یو بله جمله ده وایي هغه راغلی یا راغلی دی یعنې دا عمل شوی ده ist gekommen هغه راغی یا راغلی ده ist gegangen هغه لاړ دواړه تېره شوې زمانه دي اوس په متستقبل زمانه کې هم یوه جمله جوړه وایي هغه به راشي wird kommen مهمه
دویمه جمله زکری پادمانی جبه تاسو چاته وایي وایي ته به ما ته کله وایي کله به ما ته وایي wann willst du es mir sagen wann willst du es mir sagen یعنی ما ته به کله وایي بله جمله ده وایي ته یو دوکه‌باز یې ته دوکه‌باز یې du bist ein Betrüger du bist ein Betrüger یعنی دوکه‌باز یې وایي زه تا ته ولې ووایم warum sollte ich es dir sagen warum sollte ich es dir sagen زه تا ته ولې ووایم دغه ځوان پوښتنه کړې ده وایي زما چېرته ښایسته جنۍ خوښه شوې ده یعنې وایم او څنګه وایو آیا زما سره واده کوي آیا زما سره واده کوي willst du mich heiraten willst du mich heiraten آیا زما سره واده کوي جواب یې درته زه وایم حقیقت یې درته وایم یعنې حقیقت یې دا ده وایي نه ځکه چې ته غریب یې نن سبا ودونه ملګرتیاوې انډیوالانې پیسو سره کېږي 99% یو فیصد چېرته اخلاص یا هندسه یا صحیح وفا یا مینه پیدا شي دوه مهمې جملې زده کړئ د الماني ژبې وایي ولې ماته سپکاوی کوې یا ولې زما سپکاوی کوې یا ولې ماته کنځلې کوې ټولې معناګانې وورکوي warum beleidigst du mich warum beleidigst du mich یعنې ولې زما سپکاوی کوې کنځلې راته کوې په دا وایي ته ولې ما وهې ولې مې وهې وجه څه شی ده یعنې څه ګناه مې ده warum schlägst du mich warum schlägst du mich څنګه وایو په الماني ژبه تا زما غیبت ولې کړی ده یا تا زما شیطاني ولې کړې ده دا جمله تاسو یو څو ورځې مخکې تاسو وګورئ چې یو نامرده ملګری جګ شو خپل ملګری وواژه ولې چې پیسې یې ورکړې وې ښه یې ورسره کړې وه ډوډۍ ورته کړې وه کور ته یې دعوت کړی و وایي هغه ډاډه و چې هغه زما ملګری دی war sicher dass mein Freund ist war sicher dass mein Freund ist و خپل ملګري هغه وواژه خپل نامرده جاهله بې غیرته ملګري هغه وواژه aber sein Freund hat ihn getötet aber sein Freund hat ihn getötet یعنی خپل ملګري هغه وواژه اعتبار مه کوئ دوستانو بیا خاص کر په دې بعضې خلک ډېره بدماشي کوي ډېر تکبر کوي غرور کوي تاسو ورته وایئ زما په وړاندې ته هېڅ نه یې زما په وړاندې یا زما مقابل کې هېڅ شی نه یې یا ته هېڅ نه یې vor mir bist du nichts vor mir bist du nichts ته زما په وړاندې هېڅ نه یې لاره دې خپله ورک شه سترګې مه راباسه ما ته مه راګوره schau mich nicht an ما ته مه راګوره schau mich nicht an ورته ووایه نو څوک چې تکبر کوي ضرور کوي که مه ورته ونه وایئ یو وایي وکشه زما چاپلوس خلک نه خوښېږي مالشیان مې نه خوښېږي مالش چې کوي هغه خلک مې نه خوښېږي ich mag keine schmeichelnden Leute ich mag keine schmeichelnden Leute یعنې د ما چاپلوس خلک نه خوښېږي زما پلار هېڅکله د چا چاپلوسي نه ده کړې ده په نوی ژوند تېر کړی ده هر څه الله نه وغواړه د الله بندی نو بندګي الله ته وکړه انسان ته یې مه کوه احترام په خپل ځای خو چاپلوسي بیا نو په درد نه خوري mein Vater hat niemand geschmeichelt mein Vater hat nie jemand geschmeichelt یعنی د ما پلار هېڅکله د چا چاپلوسي نه درې جملې دي غوږ ورته کښېږدئ او ځان پرې پوه کړئ مفهوم باندې ځان پوه کړئ بعضې دلته استادان وایي کمنټونه کې وایي چې ته غلط وایې هغوی بیا خپله استادي کوي نو دلته مفهوم باندې ځان پوه کړئ کله چې تاسو شخي باسئ لاسونه اوږد کړئ یا پښې اوږدې کړئ نو دغسې شخي یا په انګلیسي کې ورته سټرچ وایي یعنې سټرچینګ کول په الماني به وایي زه شخي باسم یا زه غځوم ich strecke mich یعنې شخي باسل که تاسو فکر وسو ستومانې وي ستړي وي لاسونه وغځوئ پښې وغځوئ شخي باسل بله زه پرې وځم وایي کړم زه ډډه وهم یا زه سملم یو خوب کول یا زه پرې وځم یا زه ډډه وهم لږ سملم وایي ich lege mich دا دومه ده بل ده زه کښېنم تاسو چې کله کښېنئ ich setze mich یعنې زه کښېنم نو مفهوم باندې ځان پوه کوئ یا الماني یوه ژبه دغه ځوان اوس هم نه خبره ده د دنیا او د خلکو حقیقت ورته لا معلوم نه ده مینې پسې ګرځي حقیقي مینه غواړي خو متاسفانه مینه او ملګرتیا نشته ځوانه پیسې وګټه خو بیا هم جمله ده په جوړومه ده پوښتنې مانه ډېرې شوي دي آیا ته ما سره مینه لرې ما سره مینه کوې lebst du mich
نه نشته مینه نشته وبه ځان ته دوکه مه ورکوه وایي نه زه له تا سره مینه نه لرم نه کوم زه یوازې پیسو سره مینه لرم پیسې خوښوم nein ich liebe dich nicht ich liebe nur Geld دا حقیقت ده تجربه ده موږ په دې ټولو مرحلو تېر سوي یو ملګرتیا مینه دوستي انډیوالي خپلوي هو 100% نه وایم 5% 2% پاتې ده خو ځان ته دوکه مه ورکوه پیسې وګټه مینه به خپله تا ته راشي هغه شخص چې ته یې خوښوي بیا به تا خوښي هغه خپلوان چې ته یې خوښوي بیا به تا خوښي ځان ته دوکې مه ورکوه پیسې وګټه دغه ځوان مهم لغتونه دي د الماني ژبې که تاسو فکر کړی وي تاسو بنیل اغوندئ یا کورتۍ اغوندئ جامې اغوندئ یا هر څه کې هغه کې یو زیپ لګېدلی وي هغه شک چې موږ تاسو پښتو کې وایو هغه بندولو ته وایي سوسپن سوسپن یعنی زیپ بندول د کورتۍ یا د بنیل بیا وایي زیپ خلاصول هغه شک خلاصولو ته وایي aufzippen دا خلاصول ته وایي بله تاسو جامې اغوندئ یا کورتۍ اغوندئ څه اغوندئ د اغوستلو ته وایي انفین یعنی کالي یا جامې یا کورتۍ یا هر څه بنیل اغوستلو ته وایي بیا همدغه جامې چې تاسو وباسئ یا کالي باسلو ته وایي ausziehen یعنی کالي باسل وهم لغتونه دي تاسو چې کله السلام علیکم اسرائیل اوس وایي چې د ایران وایي ماته جوړه کړه جمله څنګه وایو یو احترام وي یو چاپلوسي وي احترام په خپل ځای خو چاپلوسي په افغانانو کې تر ټولو بد مرض چې ده هغه دا ده مطلب زه لغمانی یم ته خوږیانی یې زه احمدزی یم زه خوستی یم ته پکتیوال یې او ته پنجشیری او ته دا یې تغه دې خبرونه ته یو ټول یو انسان ده ټول یو افغان ده ټول مسلمان ده تر ټولو نه مهم چې د انسانیت مهم ده جهالت څخه وځئ دا د جهالت خبرې دي چې ته پلانکی او ته پلانکی دغه ځوان کمین کړی څنګه وایي کوم پرستي مه کوئ یا کوم پرست مه جوړېږه په الماني ژبه داسې زده کړئ seien Sie nicht nationalistisch یعنی کوم پرست مه جوړېږه دې خبرونه تیو سلانجي دي جنګونه دي ولې وایي تل بحث کوي ولې تل جنګونه کوي یعنی هر وخت بحث کوي warum streitest du immer تاسو به کتلی وي چې په منشن ښار کې یو ملګری جګ شوی ده بل کله کله د انسان غم سړی واقعا لیونی کوي زخمی کوي وایي ستا غم زه زخمی کړی یم dein Kummer hat mich verletzt بل د وایي ستا جدایي زه تباه کړم eure Trennung hat mich zerstört یعنی ستا جدایي زه تباه کړم واقعا داسې انسانان شته چې د هغوی جدایي او غمونه سړی لیونی کوي الله دې څوک چې چاته نږدې وي الله دې ورته په خیر ورسوي وای روژه نږدې ده یعنی روژه تقریبا دغه ځوان غوښتنه کړې ده چې ما ته ویډیو جوړه کړه او ستاسو اول کمنټ مې ده دو مهمې جملې مو ورته جوړه کړې وایي قرارداد پرون لاسلیک شو موږ تاسو چې کله په آلمان کې بیا عموما په یوروپ کې کارونه کوو یو قرارداد لاسلیک کوو دې مهمه جمله ده Der Vertrag wurde gestern unterschrieben پرون لاسلیک شو بله جمله ده خدا نخواسته څوک چې موټر وهلي ورته وایي زه موټر وهلی یم یا زوبل شوي یاستې ورته وایي ich bin angefahren worden یعنی زه پرون یعنی زه موټر وهلی یم الله دې نه کړي احتیاط کوئ تاسو هم کولی شئ یو ځل بیا ستاسو لپاره مې دوه مهمې جملې راولیدې د الماني ژبې وایي زه باور نشم کولی زه اعتبار یعنی دا زما باور نه راځي ټوله معناګانې وورګوي تاسو په الماني ژبه داسې وایو ich fasse das nicht وایي که نه باور مې نشي یو څوک عجیبه کار وکړي تاسو دا مې باور نه راځي ich fasse das nicht بله جمله ده وایي زه ډېر سوچونه نه وهم زه ډېر فکرونه نه وهم صحیح چې کله مسافر یا تنها وي خامخا سوچونه وهل کېږي مختلف غمونه وي اندېښنې وي ټینشنونه وي سوچ کېږي
دوه مهمه بعضې خلک بې ځایه خرچې کوي او ځان ښیي چې ما خو خرچې وکړئ کله چاته وایئ ډېرې خرچې مه کوه ډېرې پیسې بې ځایه مه مصرفوه په ازماني ژبه داسې ورته وایئ gib nicht so viel Geld aus gib nicht so viel Geld aus یعنې ډېر مصرفونه مه کوه بې ځایه مه کوه بعضې زیږه او کلک پښتانه وي وایي نن مې خرچه وکړه او ما بوټونه او آیفونه او دا او دا نو خپل ضرورت چې نه وي باید ونه کړي وایي نن مې ډېره خرچه وکړه باز تاسو زده کړه ډېرې خرچې مه کوه وایي نن مې ډېره خرچه وکړه په ازماني ژبه داسې وایو ich habe so viel Geld heute ausgegeben ich habe so viel Geld heute ausgegeben د ځوان په دې کمنټ کې څلور پوښتنې کړي دي دوه پوښتنې په همدې کمنټ کې درته جوابوم ډېرې مهمې پوښتنې دي دوه په بله ویډیو کې ورته جوړوم وایي څنګه چاته وایو دې ځای ته لاړ شه او ته ورته وایې چې زه په همدغه ځای کې یم یا په همدې ځای کې یم وایي دې ځای ته لاړ شه gehst du zu diesem Ort یعنې دې ځای ته لاړ شه او ته ورته وایې زه په همدې ځای کې یم په الماني ژبه ورته داسې وایو ich bin an der gleichen Stelle ich bin an der gleichen Stelle یعنې زه په همدې ځای کې یم کوم ځای کوین کمنټ د ځوان په دې کمنټ کې څلور کوین کمنټ کړی ده تاسو هم کمنټ ګورئ وایي مننه ستا څنګه ووایو چې دا و د انسان دغه ځوان نوم یې چې دلته ماته ښکاري بلا بابا نوم راته ښکاري پوښتنه یې کړې ده وایي څنګه وایو خبرې په اصولو کې دننه کوه خبرې د قانون په چوکاټ کې کوه موږ وایو که نه د قانون په چوکاټ کې خبرې وکړئ sprechen Sie im Rahmen der Regeln sprechen Sie im Rahmen der Regeln Regeln وایي قانون یعنې اصولو ته او Rahmen وایي دلته چوکاټ ته یعنې چوکاټ کې خبرې کوئ په اصولو کې دننه خبرې کوئ او بل موږ او تاسو وایو که نه پښتو کې وایي انسان اوسه یا انسان شه خر مه کېږه وایي مه کېږه زناور مه کوئ انسان اوسه sei ein Mensch جملې دي زده کړئ خو نن سبا داسې ملګرتیا چېرته پیدا کېږي نشته ده هر څه د مطلب دي وایي ته ستونزې لرې مشکلات لرې du hast Probleme وایي هر څه راته ووایه erzähl mir alles ما ته ووایه خپل مشکلات دې ما ته ووایه زه به در سره مرسته وکړم خو دا امکان نه لري وایي آیا زه درته یادېږم vermisst du mich آیا ته ما یادوې vermisst du mich نو ما ته زنګ ووهه ruf mich ein